ستړي ماشي په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. نن هم معلوماتي ویډیو نه دی، البته ریاکشن دی. ریاکشن په هغه ویډیو نه چې تاسې هغه زموږ د نه پوهېږم نو دا د طالب ووایو، طالبانو ووایو، مشرانو ووایو، نه پوهېږم هر څه چې تاسې لقب ورکوئ په هغه ویډیو باندې ریاکشن دی. نو ډېر جالب ویډیو دی، تر آخره پورې وګورئ او ویډیو څخه خوند واخلئ. نو که چیرې مو دغسې ویډیوګانې خوښېدله چې زه ریاکشني وکړم نو حتما چینل در سره سبسکرایب کړه، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ، تر څو همداسې ویډیوګانې زه ډېر نشر کړم د معلوماتو تر څنګ. نو ورځئ ویډیو سره ګورو چې دوی څه کوي. دلته په دې ځای کې تاسې ګورئ که نه په صفحې کې دلته مثلا راځي واسکټ لرې کوي، نام خدای دومره ګیری دی، خولۍ هم لرې کړه، خولۍ لرې کړه په دې ځای کې که نه. دلته خولۍ موږ د چه لپاره په سره وو که نه، خولۍ د هغه لپاره په سره وو کله چې موږ تاسو لمونځ کوو که نه، تر څو د سر مو پټ وي لمونځ وکړو، یعنې احترام هغه اسلام ته، احترام د خدای پاک لارښوونې ته، احترام دې ته. نو دې خولۍ په سر کړه، خو په دې ځای کې خپل واسکټ یې لرې کړو. نو دا آماده کېږي، دا چې چیشته آماده کېږي اوس ګورو د بل پارت ته څه شی دی. صحیح. په دې ځای کې دویم پارت کې بل نفر هم راغلو. د بل نفر هم کېدای شي غټ سړی وي یا څوک وي، نه پوهېږم دوی څه کوي، کېدای شي کوم پلان هدف ولري هغه لپاره د افغانستان آبادولو لپاره افغانستان آبادوي دوی. نو د بل هم راغلو کنفرانس یې فکر کوم، یو ښه کنفرانس دی. دا خو ولهلته خو کمپلې هم ډېرې دي، دا کمپلې وګوره تاسې، دا کشوفش وګورئ. دا فکر کوم د کنفرانس کوټه نه دی، دا کېدای شي د دا خو جمعې وبسلې. what the hell. سړي جمعې وبسلې او په دې ځای کې کمپلې هم پرتې دي، بړستنې هم شته، توشکې هم شته. کوټه داسې ده لکه کوټستنګي کې چې یوه کوټه ونیسئ د هغه لپاره د ژوند کولو لپاره کوټه ونیسئ یو څو شپو یو څو ورځو لپاره که نه. نو ښه خیر ګورو چې نور دوی څه کوي. دا همغه پارت دی چې د جمعې وبسي. البته هغه یو شخص لاندې ښایسته بلین یې اغوستی، بلین یې کش کړو، بړستنې لاندې دی ننوځي، د بله مو خپله لونګۍ لرې کړه، غواړي چې جمعې وباسي. دوی فکر کوم چې دوی امام کوي، حتما شاور نیسي، ځکه چې دوی سبا جهاد ته روان دي. دوی شاور نیسي، ما په نظر سره دوی شاور نیسي، دوی جهاد ته روان دي. صحیح. نو زه نه غواړم چې ډېر په دې باندې فوکس واچوم، ځکه چې بد فکر کول په یو چا باندې د خپله غټه ګناه دی. تر دې ځای پورې موږ باید بد فکر ونه کړو، ځکه چې کېدای شي دوی حمام وکړي، کېدای شي دوی سبا وظیفې ته لاړ شي، یا کېدای شي ورور یې وي، زوی یې وي، څوک به وي. نو بل بړستنه کې ننوتلی، لونګۍ رښتیا لونګۍ خو پوهېږي چې زموږ تاسو شمله دی، شمله. نو باید شملې ته موږ احترام وکړو، داسې په ځمکه اتومات ونه اچوو، احترام سره باید چېرته کېږدو شمله. صحیح دی. نو خو خیر په هر صورت موږ ډېر فوکس نه ور باندې اخلو په دې باندې، ځکه چې نور کېدای شي نور پارټ هم ولري، په نور پارټو کې دوی څه شی کوي. دلته دلته خو د بله مړ سره ننوتل، د بل څه شی کوي.
هغې مخ واړولو دې مخ واړوله بړستنه لاندې باندې کېږي هغه لږ ورته نږدې شو پښه یې په واړوله خیر اوس به هم تاسې غلط فکر مه کوئ کېدای شي بل پارت کې یو ښه شی وي صبر وکړئ اوهو خبره خو ډېره خرابه شوه تاسې دې ته وګورئ بړستنه یې په سر اچولی او بړستنه لاندې باندې کېږي جهاد روان دی جهاد نو دا څه رقم جهاد دی چې زه نه پوهېږم په جهاد کې خلک غرو ته ځي ځنګلونو ته ځي هلته فایټ کوي د کفارو سره او دوی د بړستنې لاندې جهاد روان کړی نو په هر صورت نتیجه ګیري کوو صحیح دی نتیجه ګیري دغه دی چې فکر وکړه چې افغانستان یو ځنګل دی په ځنګل کې هر ډول حیوانات پیدا کېږي صحیح دی مونږ نشو کولی چې د دې په سر ټولو ته بده ووایو صحیح دی کیدای شي نه په افغانستان کې ډېر شریف خلک هم چنان پیدا کېږي ډېر شریف خلک پیدا کېږي چې اصلا دغه مسایل څخه دوی لرې دي او که چیرې دغه مسایل هم چنان کوي ډېر په پردې سره کوي ډېر په عزت سره کوي نو اگر چې که چیرې سړی اوس ووایي چې په عزت سره کوي په پردې سره کوي تاسې کیدای شي ووایي چې دا خپله یو غلط کار دی که چیرې په پردې سره وشي او غیر د پردې سره وشي غلط دی په هر صورت خو غلط خو دی په دې کې شک نشته که نه خو دومره خو هغه انسان هغه د اجتماع د منځ د اجتماع د مخې نه باید سړی چپ شي او باید ډېر احتیاط وکړي چې یو کار کوي باید داسې اول مکمل اتاق چک کوي داسې چې کمرې شته نشته چا تلیفون درته ایښی نه وي لږ زره بلیک میل مو نه کړي لږ زره په احتیاط سره کوئ چې هر څه کوئ نو ټولو ته موږ نشو ویلی چې دغسې دي موږ ټولو ته احترام لرو هر انسان ته باید احترام وکړو دوی په منځ کې ډېر شریف خلک پیدا کېږي کیدای شي دغه طالب نه وي کیدای شي بل څوک وي نو ګیرې چې پرېخوا په دې معنا نه دی چې هغه طالب دی صحیح دی موږ ملایان لرو مولویان لرو موږ غټ عالمان لرو نو هغوی هم ګیرې لري زموږ ډېر عام خلک چې دوی ګیرې پرېږدي په دې خاطر چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو سنت دی خولۍ اچولو لونګۍ اچول زموږ داسې کلتور دی ځینې مسایل اسلام ته ربط لري او ځینې مسایل مو هغه ته ټولنې ته ربط لري نو موږ نشو کولی چې ټولو ته په ټولو تور ولګوو نو دغه و د نن ورځې ریاکشن چې په دې ویډیو و نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم که داسې ویډیوګانو خوند درکوي کومنټ کې ولیکئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو په خدای سپارم ښه ورځ ولرئ بای